درد له مې د خوږ زړګي قرار چېرته پیدا نه کړو، ځان له مې د ځان په شانتي یار چېرته پیدا نه کړو. اوښکې ملغلرې مې واپس لیمو کې راوړلې، ما څوک خریدار په دې بازار چېرته پیدا نه کړو. ما خو وی چې ستا هر یو وسلیکه به نغمه کړمه، درد د خفه نشي ما ستار چېرته پیدا نه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینهوالو، په روحستان ټي وي کې په یو نوي مرکه کې زه شهاب الدین خیام تاسو ته حاضر یم. د ما سره په څنګ کې ناست یو ډېر لوی شخصیت، یو ډېر لویه نامه، د خپل وخت یو ادبي ستوری اجمل شاه صادق صاحب، د هغوی په ژوند سره مختصر غونډه کې خبرې کوم. چې خپل نوم یې اجمل شاه دی او تخلص یې صادق دی. د والد محترم نوم یې سیف الرحمن دی. په 15 نومبر 1983 کې د چارسدې په سیمه کې زیږېدلی دی. د پرایمري او میډل پورې تعلیم یې د زرباب ګړی سکول نه او های سکول یې د غزګي نه ویلی دی. تر ګریجویشن پورې تعلیم یې د چارسدې کالج نه حاصل کړی دی. راځو د هغوی نه د هغوی ژوند پوښتو. صادق صاحب، په پروګرام کې ته هرکلی ویم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. ډېره مننه. د ټول نه لومبې خو شهاب الدین خیام صاحب، زه ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې دلته زما د غریب خانې ته راغلی، او ستاسو د روحستان ټي وي هم ډېره مننه کوم، او ستاسو ته هلې ځلې چې کوم تاسو د پښتو دپاره او د پښتنو دپاره او د پښتو ژبې دپاره او د پښتو ادب دپاره کوئ، د دې ستاینه هم کوم. ډېره مننه. زیاته مهرباني، مننه. صادق صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ نن سبا خو ژوند نور هم سخت شوی دی، خو دغه لنډ غونډه کې راته دغه دا وکړئ چې تېر ژوند تاسو او خاص کر د ادب په باره کې چې تېر ژوند څنګه او اوس ژوند څنګه دی، نو دا راته لنډ غونډه کې مختصر بیان کړئ. ژوند خو هغه د غني خان یو ورکوټه شانتې نظم دی چې زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرمه یا به سوځم، او یا به بیخ له د دریاب ځم، یا به پاس په چپو خوځم، او عجب زه عجیبه لاره عجیبه کاروان روان دی، ما روستي پړو لبیایي که زه ځم او که نه ځم. د ژوند خو ډېر تېر شو، روان دی، تېرېږي. ما د عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وایي نه د کوره چېرته وځم نه سفر کړم، بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. که نه د ژوند خو تېرېږي، روان دی، او بس موږ دغه وایو چې لکه با مقصده تېر شي. که نه هغه د غني خان یو شعر دی، ستا د مرګه نه یېرېږم پښتون یم، خو مې تش ژوندونه او خوشي مرګ ته قار شي. نو چې ژوند هم تېر شي، چې بامانې تېر شي، او مرګ هم راځي چې هغه هم د یو مقصد دپاره راشي، او بله دا ده چې د ایمان سره وي او الله رضا وي. غني خان یو ځای کې بل ځای کې وایي چې د ژوند مې لوی دریاب دی، رو رو خور شو سمندر کې، ساس کې ورک دریاب کې شو په تمه د ساحل، او دې لهر د ساز له تلل ژوندونو درېده مرګ دی، دې لهر د ساز له تلل ژوندونو درېده مرګ دی، زیری د سحر دی د ماښام راځلېدل، او ګډې د چپې کړه د ابد مستانه تال ته، ګډې د چپې کړه د ابد مستانه تال ته، وکړنګه وساز یې تارخانو کې د ازل. د ژوند دی دغه دی حمزه بابا هم یو شعر دی، وار دی د هجران مینه کامله شوه، څوک چې ودرېدلي دي لوېدلي دي. ادبي ژوند او ادبي هلې ځلې. نو زه خو دغه خبره کوم چې لکه اردو یو شعر دی د هر چا چې دی، وایي د ازل سے حسن پرستی لکھی ہے قسمت میں، ازل سے حسن پرستی لکھی ہے قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانه ہے. نو ما ته خو دا پته نه لګي چې زه ما لیکل د کله نه شروع کړي دي، او زه د کله نه شاعري کوم یا کومه، خو زما په خیال دومره به ووایم چې پیدایشي شاعران یو او په حسن مین یو. که نه غني یو ځای کې وایي چې دا حسن لټومه، که په غر وي که په سمه، زه په مینه پایم بې د مینې مرمه بې وفا که د جانان یم وفادار یم د مینې، چېرته حسن رټومه چې پستر کې کم رنګینې. که نه او چې یو خم د میو تش شي تش ټیکری شي بې روخه، بلې ډکې میخانې له سینه یو سمه مجروحه. نو په دغه حوالې سره چې دی، نو ادبي دا زه به دویم چې دکه
موږ به واړو دلته شاخ نمبر 6 کې چې زموږ ته څنګه چې تا ووي تعلق هم دی د عمرزو میرې سره دی او شاخ نمبر 6 او شاخ نمبر 5 سره کې مشران دی علاقې سره دی د دلته یو خو دلته زموږ په دې سیمه کې لکه ډېر لوی د ادب یو ډېره ستره اډانه عادل اکبر خان اکبر بابا چونکې د هغې تعلق د عمرزو سره دی او بیا د میر او عمرزو سره دی نو زموږ تعلق هم د دغې سیمې سره دی او د دغې علاقې سره دی نو یو ټولنه وه شاخ نمبر 6 پښتو ادبي ټولنه هغه بیا اتفاق پښتو ادبي ټولنه کې بیا کنورټ شوه او دغسې که نو محمود احمد ناچار صاحب او رحیم الله برق صاحب ډډکي او نهار احمد غمګین صاحب او داسې نور ګڼ شمېر ملګري هغوی به دلته ادبي هلې ځلې کولې لکه موږ واړو هغوی له به تلو هغې کې به کېناستو هغوی به داسې سالانه مشاعرې هم کولې کلیزې مشاعرې به هم کولې او هغه وخت کې چې دی نو د ولسي ادب او د ولسي شاعرۍ چې کوم دی نو یو ټرینډ او یو رواج نو ما ته چې یاد شي لکه راتلل به دلته مجروح محمود حسین او داسې د سنگر جمال د ټوپۍ جمشید علي حیدر جوشي صاحب دی نه علاوه لکه چې کوم نور لکه اکمل لیونیز صاحب ساحل صاحب نایي به دلته راتلل او پروګرامونه به یې کول نو تقریبا دا کم از کم زما په خیال چې د 85 یا 86 دغه دوران خبره ده کم وخت چې مونږ پنځم شپږم کې چې کوم دی نو لکه به سبق وي او بیا سبق نه چې دلته نه فارغ شو کالج ته لاړو د کالج دور بیا ځان له یو ښه دور او بیا چې په باقاعده توګه لکه په ادبي سیاست به ورته ویم یا ادبي هلې ځلې به ورته ویم په هغې کې مونږ کله قدم ایښوده نو غالبا چې دا همدغه په 95 یا 96 همدغه دوران کې چې کله به د انجمن ترقی پسند مصنفینو اجلاسونه کېدل په 400 کې د 400 د ټیمې په چمنزار کې به کېدل نو هغې کې به مونږ په باقاعده توګه حصه اخیسته سلیم راز صاحب ژوندی و الله دې وبخي هغوی به قمر نړیوال صاحب هم وفات شوی دی الله دې وبخي فرید صاحب رئیس صاحب ټول وفات شوي دي اکرام الله ګران صاحب او مهر صاحب ژوندی دی الله دې ولې روغ صحت او عمر ورکړي اشرف غمګین صاحب ودود اشنغرې شوکت حسین حسرت صاحب او سید امین سوچي بابا هم وفات شوی دی الله دې وبخي داسې اول خان رسوا صاحب وفات شوی دی تقریبا ډېر ملګري لکه زیات طور وفات شوي دي که نه او موږ ته صرف هغه یادونه پاتې دي هغه د اعظم صاحب یو شعر دی وایي اعظم صاحب دې مله وبخي وفات شوی دی وایي نه پرېږدي اعظمه د یادونو محفلونه مې مخکې ځمه خو په شا لارې ته ګورم صدیق صاحب دا راته ووایي چې په ادبي دنیا کې د چا نه متاثره یې نو هسې خو ډېر نومونه دي په پښتو ادب کې چې زه به دوی ویم چې موږ ته نه متاثره شوي یو خو زه که په لومبي ځل د چا د شاعرۍ نه متاثره شوی یم خاص کر په غزل کې نو هغه سایل صاحب رحمت شاه سایل صاحب نو د هغه د غزل نه لومبی زه ډېر متاثره شوی یم بیا داسې ده چې لکه په غزل کې د غزل چې څومره استادان دي که نه لکه که د غزل دور ته موږ راشو نو د هغه زوړ غزل دور نه فرض که موږ راتیر شو او نوي دور ته راځو نو د نوي دور د غزل بلکې بابا چې دی نو هغه حمزه بابا دی بلکې د حمزه بابا په باره کې پوهان دا رایې ورکوي چې حمزه بابا د زوړ دور اخري شاعر دی او د نوي دور لومبی شاعر دی اندیش بابا یو شعر ویم چې اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو موږ د کار سړی که غزل نو هغه غزل نه دغه صاحبانو دغه شاعرانو دغه استادانو دغه پوهانو چې کوم دی نو د کار سړی جوړ کړو په هغې کې چې زه که چا نه متاثر یم نو دا باید چې ټول نومونه واخیستي چې په هغې کې اندیش صاحب هم دی په هغې کې چې کوم دی نو سیف الرحمن سلیم صاحب هم دی په هغې کې چې کوم دی نو اکرام الله ګران صاحب هم دی په هغې کې صاحب شاه صابر صاحب هم دی په هغې کې عبدالرؤف زاهد صاحب هم دی په هغې کې ډاکټر اعظم صاحب هم دی او داسې نور نومونه هم دي تقریبا چې دا ټول لکه د غزل استادانو نو زه خو دغه وایم چې زه د دې ټولو نه متاثره او په نظم کې بیا خاص کر چې کوم دی نو بیا د غني خان نه د هغې په نظم کې چې دی نو د هغې نه زیات متاثره ما په خیال چې مینوال به ستاسو شعرونه اورېدل غواړي نو خپل څه شعرونه راسره شریک کړئ زه نه د بدو نه د ښې پاتې شوم نه د هغې شوم نه د دې پاتې شوم یا به یارانو محفلونه به
یا به یارانو محفلونه به او یا څومره بې اثرې پاتې شو یا به یارانو محفلونه به او یا څومره بې اثرې پاتې شو او یا مې خیالات پاس پاسمان ګرځېدل یا مې خیالات پاس پاسمان ګرځېدل یا لیونې د یو کوڅې پاتې شو یا مې خیالات پاس پاسمان ګرځېدل یا لیونې د یو کوڅې پاتې شو او ما ویلې دلته که مې مراد پوره شي ما ویلې دلته که مې مراد پوره شي بت مې اسره کړو له کعبې پاتې شو ما وی که دلته دا دې کې به خیر لږ دغه به وکړه دا دلته ذهن ما ویلې دلته که مې مراد پوره شي ما ویلې دلته که مې مراد پوره شي بت مې اسره کړو له کعبې پاتې شو او شعر دی چې دیدن مې وکړو خو رقیب سره دیدن مې وکړو خو رقیب سره د جمعې مونځ کې د خطبې پاتې شو دیدن مې وکړو خو رقیب سره د جمعې مونځ کې د خطبې پاتې شوم او وینم چې مرګ راته په سر دی ولاړ وینم چې مرګ راته په سر دی ولاړ نه یم خپه خو بې توبې پاتې شوم وینم چې مرګ راته په سر دی ولاړ نه یم خپه خو بې توبې پاتې شوم او بیا په زړو لارو به نه ورځم بیا په زړو لارو به نه ورځم که زه صادق چېرې ژوندی پاتې شم ژوند که مې هر څو د سنګینو حادثو نه ډک دی خو زما زړه د غمه نه چوي حوصلو نه ډک دی څوک سود او زیان لیوني کړي څوک شهوت لیوني څوک سود او زیان لیوني کړي څوک شهوت لیوني زه دا منمه چې دا ښار د لیونو نه ډک دی زه دا منمه چې دا ښار د لیونو نه ډک دی او څه ګیدړان څه میلوګان څه خنزیران دي پکې دا چا ویل چې دا ځنګل د زمرو نه ډک دی او یاد دي چې مونږ به چې خپې ابله پکې لوبې کړلې یاد دي چې مونږ به چې خپې ابله پکې لوبې کړلې خبرې هغه ډاګ اوس ټول د مارکونډو نه ډک دی او لاړ ورته نشي تش په نوم اوس د ګلونو ښار دی لاړ ورته نشي تش په نوم اوس د ګلونو ښار دی په پېښور کې سا ډوبېږي د لوګو نه ډک دی او د زلفو کان دی ځکه نه لري دوکان د مخ کو د زلفو کان دی ځکه نه لري دوکان د مخ کو سم کو ایقاف ته اشنغر د خاپیرو نه ډک دی او سم کو ایقاف ته اشنغر د خاپیرو نه ډک دی د صادق زړه کې بیا ګل شوي د یادونو غوټۍ زړه کې بیا ګل شوي د یادونو غوټۍ دا چې احساس یې ګلورین دی د وږمو نه ډک دی چې زما ژوندون ماتم دی د صدۍ بدلون به څه کړم چې زما ژوندون ماتم دی په شلمه کې هم غم و یویشتمه کې هم غم دی صدۍ بدلون به څه کړم چې زما ژوندون ماتم دی په شلمه کې هم غم و یویشتمه کې هم غم دی د ساقي نه ګیله نه کړم چې یې ویش کې ګوته وکړه د ساقي نه ګیله نه کړم چې یې ویش کې ګوته وکړه دا خو ټول د ازل لیک دی چاله ډېر او چاله کم دی او دا خو زه یم چې یې وړمه په سر سترګو لاس په نام یم دا خو زه یم چې یې وړمه په سر سترګو لاس په نام یم ګنې څوک د چا غمونه هسې یو بسي قسم دی او هسې ستړی انتظار و یو لټونو بې درکه هسې ستړی انتظار و یو لټونو بې درکه د زړګي د بتکدې نه نن ویستلی مې صنم دی او د جنت بیان چې وکړې پر امید شو زړه مو ډاډ شي د جنت بیان چې وکړې پر امید شو زړه مو ډاډ شي دغه پورې هم وایز دی خولې نه د جهنم دی او دغه پورې هم وایز دی خولې نه د جهنم دی او مصنوعي دا فضاګانې بې مزې دا خنداګانې مصنوعي دا فضاګانې بې مزې دا خنداګانې خلک ټول وایي اختر دی خو زه وایم چې محرم دی او نور چې اوف قدر ونه کړې دا کرم د خپل جانان دی داسې مه وایه صادقه چې زور ظلم دی ستم دی ګرانو مینهوالو دا و اجمل شاه صادق صاحب چې بلا خوندور شعرونه مو ترې واورېدل هیله ده چې تاسو به ډېر زیات خوښ شي د نوې د بلې مرکې دپاره موږ له اجازت راکوئ د الله په امان ګرانو مینهوالو دا و اجمل شاه صادق صاحب چې موږ پرې بلها شعرونه خوندور شعرونه واورېدل راځو به د دوی سره همدغه شانتې ناستې کوو تر بلې مرکې پورې موږ له اجازت راکوئ د الله په امان